شيطاني شيطاني هذا لعين ينهاني عن ذكر رب العالمين يلهيني يغويني لو في صلاتي يغريني ويجيني في كل حين عوذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زه احسان زلمی یم. دا د ایمان یوټیوب چینل دی. د ویشتابه خپرونه ده. ممکن له تاسو ډیر په دې خبر نه یاست چې په اسمانونو کې زما نوم عزازیل و. زه د ملایکو طاووس، د افلاکو پاچا، د فرشتو امام، د مقربینو سردار، د جنت د بیت المال خازن او د فرشتو استاد وم. د کائناتو د ستر خالق د خورا مقربینو څخه وم. دا اعزازات راته د زرګونو کلونو له مسلسل ریاضت او عباداتو وروسته عطا سوي دي. هر وخت هر ګړی د الله جل علا شانه ذکر زما ځانګړنه وه. د الله جل جلاله رضا زما د ژوند مقصد وه. له لومړي اسمانه نیولې تر اووم اسمانه، له جنت المأوا څخه تر لوح محفوظه رسېدنې پر نورو ځل لوړ کړی وم. دا د آدم علیه السلام له پیدایش څخه زرګونو کلونو وړاندې خبره ده چې په خورا ادب او احترام لوح محفوظ ته ورغلم. د شکر او احسان د بڼو په پورته کولو مې ولیدل چې لیکلي وو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی پناه غواړم په الله جل علا شانه باندې له شیطان مردود څخه. د دې په ویلو مې پر تن او بدن یو ریږد او زلزله تاری سوه. ما وپوښتل ای ربه دا شیطان څوک دی؟ د الله جل جلاله لخوا یوه ندا راغله ای عزازیله دا زما یو د نږدې بندگانو څخه دی او زما د مقربینو څخه دی، لکن دی به په تکبر مبتلا سي او نافرمانی به وکړي. نو به یې ورټم او د رحمت له دربار به یې پسې واخلم. د الله رب العزت له دې خبرې مې تن ولړزېد. بې اختیاره مې له سترګو اوښکې توی سوې او فکر مې وکړ چې آخر به هغه کوم بدبخت او بدنصیب وي چې د تل لپاره به د عبرت نښه وي. او تر کلونو په دې سوچونو کې وم. کله به مې چې په خپلو هغو مجلسونو کې حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل او حضرت اسرافیل علیهم السلام په څیر مقرب ملائک لیدل، نو به مې نفس د برترۍ احساس راکاوه. ممکن همدا به تکبر وو. په هر حال د کلونو په تیرېدو مې درجات نور هم لوړ سوه. اوس مې حیثیت د اسمانونو د پاچا هومره و. له دومره ترقۍ او پرمختګ وروسته باید د عاجزۍ او انکسارۍ لور ته ستون سوی وای، خو معامله برعکس وه. داسې مې محسوسوله چې ای عزازیله ته په دوی کې تر ټولو افضلې. ښه مې په یاد دي یو ځل دوه ځله حضرت جبرائیل او میکائیل علیهم السلام زما د پوهولو هڅه هم وکړه، خو کله چې پر عقل باندې د غرور او تکبر څادر خپور سي، پر سترګو د روحانیت پرده وغوړي، غوږونه د نصیحت او وعظ له اورېدلو قاصر سي، نو حقیقت ده بربادي او تباهي مقدره جوړه سي. د ذلت او رسوایۍ طوق غاړې ته ولویږي او بیا نو دا ده چې دا ډول یو بدبخته ورځ پر ما هم راغله. الله رب العزت زما د زرګونو کلونو عبادت بیرته زما په مخ را اوویشت. زه چې د ملائکو طاووس وم اوس مردود او ملعون وم. زه د انسان د ستر دشمن په صفت ثبت کړم او د لعنت الله علی شیاطینهم په القابو یې مخاطب کړم. اوس په یوه طاغوتي قوت بدل سوی وم. د بدیو او بدکاریو تر ټولو اوضحه او صریحه نشانه وم. په قرآن کریم کې 88 ځله د شیطان او 11 ځله د ابلیس په نومونو یاد سوی یم او انسانانو ته امر سوی دی چې له ما څخه لیرې اوسي، له شر مې ځان وساتي. الله تبارک وتعالی 1,40,000 پیغمبران مبعوث کړي دي او زما د مکر، فریب او شیطانۍ څخه یې د ځان ساتنې تلقین ورته کړی. ځمکې ته له تګ وړاندې مې له الله جل جلاله څخه د 4 شیانو اجازه غوښتې. لومړی تر قیامته ژوند او له مرګ مهلت. دویم د انسانانو د ګمراه کولو قوت. دریم د شکل او هیئت د بدلولو صلاحیت. څلورم ډیر بچي او د هغوی اوږده عمرونه. الله رب العزت راته وفرمایل زه تا ته اجازه ده، خو زما نیک بندگان به ستا په دامونو کې نه راځي او چا که ستا لار ونیول زه به جهنم له دوی او تا څخه ډک کړم. اوس نو زما کار اسانه سوی و. دا له کودرو څخه جوړ سوی انسان چې اشرف المخلوقات دی، مسجودي ملائک په خپلو کمالاتو او اوصافو باندې نازیږي، خو زه د نفس نامي د دې انسان له رګ رګ خبر یم او ښه پرې پوهیږم. متاسفانه زه نسم کولی چې د انسانانو پر جسمونو قابض سم او بالجبر پرې ګناهونه وکړم، خو داسې یې کوم چې زه د دوی نفسونو ته داخلیږم، وسوسې ورته اچوم او د وسوسو په منګولو کې راګیروم، بیا یې ګناهونو ته آماده کوم. په دوی
دوی کې چې کوم د ایمان او یقین سشتنان دي هغوی به اعوذ بالله او استغفار وایي او ما به زغلوي، خو حرص فطرته خلک به اکثر زما په دمنو کې راګیریږي او زما پر ورښودلې لار به روان وي. بیا نو دوی خپله د شرک پر لور خلک بولي، کفر او فسق به عبادت، نافرمانی به حاضر جوابي، بدتمیزي به قهرمانی او بهادری، موسیقي به د روح غذا، نڅا به د جسم شاعري، عریانیت او فحشا به نویتوب او جدیت خوښونه، دینی لارښوونې به پر شاتګ او اسلامي روایات به پخواني وختونو ته ستنېدنه بولي او په خپله به د لویو فتنو دروازې خلاصوي او نجات به پکښې لټوي. له حضرت آدم علیه السلام څخه وړاندې د ځمکې پر مخ 2 نوع مخلوقات اوسېدل، یو نوري بل ناري. نوري مخلوق له نور څخه تقلیص سوی ملائک دي چې شپه او ورځ په اسمانونو کې اوسي او د الله رب العزت په عبادت کې مصروف دي. په دوی کې ښځې نسته او نه یې نسلونه زیږي. ناري مخلوق بیا جنات دي، پیریان چې له اوره پیدا سوي دي. دوی په ځمکه کې اوسي، دوی ښځې هم لري او نسلونه یې هم ښه وده کوي. په پیریانو کې د شر ماده خورا زیاته ده. ډیری خلک ما هم ملائکه بولي، خو زه د جناتو له نسله یم او د اور له بسر کې زیږېدلی یم. څنګه چې په انسانانو کې آدم علیه السلام ته ابوالبشر ویل کیږي، همدا ډول زما جدي امجد تارانوس ته ابوالجن ویل کیږي. بعضې یې مارج هم بولي. د پلار نوم می چلیپا او ابوالغوی یې کنیت دی. د پلار څیره می د ببر زمري په ډول ده. هغه خورا ډارونکی، بهادر، قوي او شجاع پیری و. زما پلار زما د قوم سردار و. د جناتو د ټولو قومونو مشرانو ډار ترې لاره. له دې امله شاشین بلل کېده، معنا زړه لړزونکی. د مور نوم یې تبلیث وه. هغه هم زما د پلار په څیر طاقتوره، بهادر او بېباکه وه. د جناتو اکثر هغوی سرکش، جنګره، بدماش او فسادیان دي، په داسې حال کې چې د صالحو پیریانو شمیر په اوړو کې د مالګې هومره دی. زما پلار زموږ د قبیلې لپاره خورا زیات جنګونه وکړه او داسې وخت بیا راغلی چې ټول جنات قبایل زما د پلار په اطاعت کې راغله او دا هغه وخت چې زموږ قوم په غرور او تکبر مبتلا سو. سرکشي یې پیل کړه تر دې چې د هغوی د خپلمنځي جنګونو او فساداتو له امله د ځمکې مخ یو د بل په وینو سور سو. له دې امله الله جل جلاله د دې فساد د ورکولو لپاره له اسمانه فوزونه ملائک راولېږل. پر ځمکه زموږ د پیریانو او د ملائکو ترمنځ یوه ویرونکې جګړه رامنځته سوه چې له امله یې زموږ د والدینو په شمول خورا ډیر شرخوښه پیریان ووژل سول. بعضې یې وتښتېدل او په لیرې جزایرو کې پټ سوه. په داسې حال کې چې نیکو پیریانو په غارونو کې پناه واخیستل. هغه وخت می عمر کم و. په دې خونړي جنګ کې ولاړ وم او بغارې مې وهلې. شاوخوا مې د پیریانو د لاشونو غرونه وو. نو د ملائکو مسؤلیت خلاص سوی و. هغوی بیرته اسمان ته د ستنېدلو پر حال وې چې ناګهانه یوې فرشتې ولیدم چې یو ماشوم دی ژاړي. نو ځمکې ته راغله. زه خورا حسین او جمیل وم. معصومه څیره مې وه. د هغه فرشتې را باندې رحم راغلی. نو همدې رحم زړې فرشتې د حضرت جبرائیل علیه السلام په وسیله له الله جل جلاله اجازه واخیسته او د الله جل جلاله په اذن زه له ځان سره اسمانونو ته بوتلم. هلته زما د تعلیم او تربیت بهترین ترتیب ونیول سو. زه خورا زیرک او محنتي وم. زیاتره وخت مې په عبادت او ریاضت تیریده. یوازې او تنها به د اسمانونو په سفر ووتم او د الله رب العزت د ستر قدرت د راز راسپړلو ناکامه هڅه به مې کول. وخت په خورا سرعت تیریده. زما د ممتازې رویې زه په ملائکو کې خورا مشهور کړی او مغرور کړی وم. خو زه د دې هر څه په کیسه کې نه وم. زما هدف خو د الله جل جلاله عبادت و، د هغه تقرب او نږدېکت و. له همدې امله خو به مسلسل په عبادت او ریاضت اخته وم. ځکه خو الله جل جلاله زه دویم اسمان ته پورته کړم او د الله جل جلاله تقرب می ترلاسه کړ. په لومړي اسمان کې به ما ته عابد ویل کېده، په دویم کې زاهد، دریم کې عارف، څلورم کې ولی، پنځم کې تقی، شپږم کې خازن او په اووم اسمان کې عزازیل بلل کېدم. حضرت کعب اخبار رضی الله عنه زما په اړه فرمایي چې ابلیس 40,000 کاله د جنت خزانه دار و، 80,000 کاله د ملائکو سره و، 100,000 کاله ملائکو ته نصیحت او وعظ کو، 10,000 کاله د مقربینو سردار پاته سوی و، 1000 کاله د روحانیونو د سردارۍ پر منصب فایز و، 14,000 کاله له عرش څخه طواف کړی دی. په لوح محفوظ کې نوم ابلیس لیکل سوی و، خو د خپل انجام څخه غافل او له خاتمې څخه بې خبر و. یوه ورځ زه د 7 اسمانونو په سیاحت وتلی وم. لوړ چې وختم ګورم چې الله رب العزت یو نوی مخلوق جوړوي چې لپاره یې د دنیا له کنجونو خټې راوړل شوې. علامه ابن کثیر لیکي چې الله رب العزت آدم علیه السلام د قدرت په لاس پیدا کړی دی او له روح پرته 40 کاله همداسې پاته و. فرشتې به یې له څنګ څخه تېرېدې، نو به یې واهه، نو به یې له جسم داسې اوازونه راوتل لکه د کودرو څخه چې راوځي. ابلیس به په دغه کالبوت ننوت او له شا به یې ووت. فرشتو ته به
به یې وویل چې له ده څخه مه ډارېږئ، دا خو دننه خالي دی، که زه پر ده مسلط سوم نو به یې هلاک کړم. او بیا هغه ورځ هم راغله کله چې الله جل جلاله فرشتو ته وویل چې زه پر ځمکه خپل یو خلیفه جوړوم او هغه به پر ځمکه زما حکمونه نافذوي. ملایکو عرض کړه ای رب العالمین، دا به پر ځمکه فساد خپور کړي او خپل ترمنځ به وینې توی کړي، په داسې حال کې چې موږ خو ورځ شپه ستا عبادت کوو او ستا ثنا وایو. الله رب العزت ورته وفرمایل زما هومره تاسو نه پوهیږئ. بیا نو الله جل جلاله آدم علیه السلام ته د هر څه نومونه وښودل او هغه یې د فرشتو په وړاندې حاضر کړ. ورته ویې فرمایل که تاسو رښتونی یاست نو ماته د دې نوم راوښیاست. هغوی ورته وویل ته پاکې، موږ همدومره خبر یو څومره چې تا راښودلی دي، بېشکه ته د علم او حکمت څښتن یې. بیا نو الله رب العزت وفرمایل ای آدم د دې شیانو نومونه وښیه. بیا چې کله آدم علیه السلام هغه نوم وښود نو وفرمایل سوه آیا ما تاسو ته نه وویلي چې زه په اسمانونو او ځمکو کې په ټولو پټو شیانو خبر یم، او څه چې تاسو ښکاره کوئ او څه چې تاسو پټوئ په هغه هم خبر یم. او بیا یې فرشتو ته حکم وکړ آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. هغوی سجده وکړه خو ابلیس انکار وکړ. هغه وخت زه خپل غرور او تکبر له سجدې منع کړم. الله جل جلاله وفرمایل چې ته له سجدې څه منع کړې؟ ما خو تا ته حکم کړی و. هغه ورته وویل زه له ده څخه بهتر یم، زه دې د اوره پیدا کړی یم او هغه دې له خټو څخه. زه داسې نه یم چې دا انسان ته به سجده کوم چې تا له کودرو جوړ کړی دی. الله جل جلاله وفرمایل اوس نو ته د دې ځایه ووځه ځکه ته مردود سوی یې او تر قیامت رټل سوی یې. شیطان وویل ای زما ربه ما ته د قیامت تر ورځې مهلت راکړه. وفرمایل سوه ځه تر ټاکلې نیټې پورې مهلت دی. بیا شیطان وویل زما د ستا په عزت قسم وي زه به دوی ټول خطا باسم، پر دوی به حملې وکړم، د دوی پر مخ او پر شا هم، پر کیڼ او ښي لوري هم، او ته به په دوی کې شکرګزار ونه وینې. الله جل جلاله وفرمایل چې له دې ځایه ذلیل او خوار سه ووځه، له دوی چې څوک ستا خبره مني زه به جهنم له تا او هغوی ډک کړم. نو دا به هغه کیسه چې زه د الله رب العزت د عزت او مرحمت له دربار څخه ورټل سوم او له عزازیل څخه په ابلیس بدل سوم. زما تکبر زما د زرګونو کلونو عبادت او ریاضت ضایع کړ او زه یې له عرشه پر فرش وویشتم. د ایمان یوټیوب چینل درنو اوریدونکو، شیطان له اوره پیدا سوی دی، د اور له خالصو شغلې چې دود یې نه درلود. امام ابن کثیر رحمه الله په خپل کتاب البدایه والنهایه کې د علم التفسیر د اکثرو علماو په حواله فرمایلی دي چې له پیریانو وړاندې په ځمکه کې یو بل مخلوق و. بیا الله جل جلاله په هغوی باندې پیریان مسلط کړل، هغوی قتل کړل، د هغوی پر ځای په ځمکه کې دوی پاته سول. کله چې پیریانو په ځمکه کې فساد زیات کړ، په خپلو منځونو کې وینې سره توی کړې، نو الله جل جلاله په دوی پسې د ملائکو یو لشکر راولېږل. پیریان یې قتل کړل او هغوی ته یې عذاب ورکړ او له آزادې ځمکې نه یې جزیرو ته او بحرونو ته تللو ته اړیستل او د ځمکې مخې له دوی څخه پاک کړ. شیطان لومړی عزازیل نومیده، د ځمکې هستوګن و، د لومړي مقام څښتن و او د لوی علم خاوند و، د جن نومې سیمې اوسېدونکی و. احادیثو کې راځي چې د ځمکې او د اسمانونو پر مخلوقاتو یې باچاهي لرل. حضرت حسن بصري رحمه الله فرمایي ابلیس له ملائکو څخه بالکل نه و، له اصل څخه هغه جن دی، لکه حضرت آدم علیه السلام چې په اصل کې بشر دی. سره لدی چې د علماو د شیطان په اړوند د لوړ بحث د اکثرو نکتو سره اختلاف سته، خو کله چې آدم علیه السلام تخلیقېده شیطان په اسمانونو کې و. کله چې الله رب العزت آدم علیه السلام تخلیقاوه ترڅو د هغه اولاده پیدا کړي او ځمکه کې خپاره کړي، د هغه جثه یې جوړه کړه. نو شیطان بدن ته ورتلی، ورته ویل به که چیرته زه په تا باندې مقرر سوم نو هلاک به دې کړم، او که چیرته ته په ما باندې مقرر سوې زه به ستا خبره نه منم، اطاعت به دې نه کوم. کله چې شیطان د الله جل جلاله نافرمانی وکړه، تکبر یې وکړ، نو الله رب العزت وراټه ټول مراتب یې ترې واخیستل، عزت یې ترې واخیست او د همیش لپاره یې ذلت په برخه سو. له انسان سره یې دشمني سوه او تر قیامت پورې یې د انسان د ګمراه کولو او بېلارې کولو قسم وکړ چې تر اوسه پورې هغه دشمني پالي او د انسان د بېلارې کولو کوشش کوي، ځکه فکر کوي چې انسان د بربادۍ او تباهۍ یوازینی لامل دی. باید ویل سي چې شیطان خاصتا د همدغه هدف په مخه نه دی پیدا سوی، هغه د عبادت لپاره پیدا سوی دی او د خورا لوړې مرتبې څښتن له مقربینو او نږدې مخلوقاتو څخه بلل کېده. خو وروسته ځان ته غرسو، د تکبر، بېاطاعتۍ او سرکشۍ په سترو ګناهونو مبتلا سو، توبه یې ونه کړه، بیرته د الله رب العزت رحمت ته ونه ګرځېد، انحراف یې وکړ او د الله رب العزت سره د خپلې دشمنۍ توغ پورته کړ. نو د الله رب العزت
د رحمت له دربار څخه په خپله خوښه ووت او قسم یې واخیست چې د الله رب العزت اشرف مخلوق به د هغه له عبادت اړوي. د بدیو ناکاریو او ګناهونو لوریو ته د انسان د ګمراه کولو په برخه کې د شیطان کار فقط د هغه د تشویقولو او ورپامولو دی. باید پام وي چې تل د تضاد، مقابلې او مسابقې په ماحول کې د کمال، وفا، صداقت او ایمان د قوت او استقامت کچه معلومیږي. له دې امله په منظمو نظامونو کې د دا ډول مخلوق تخلیق بې مقصد او بې هدف نه دی، بلکې د الله جل جلاله د خالص رحمانیت او د جامع مانع نظام یو اړخ تشکیلوي. شیطان ذاتاً پیری دی. دا چې هغه څه ډول بچي زیږوي په قرآن عظیم شان او احادیثو کې په دې اړوند ډیر صریح څه نسته. پر دې اساس په دې اړوند ځانګړي او دقیق معلومات نسو وړاندې کولای. دا چې الله جل جلاله او د هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړوند باریک او صریح څه نه دي فرمایلي، بنا موږ هم باید په دې اړوند ډیر فکرمند نسو. د ایمان یوټیوب چینل درنو اوریدونکو او لیدونکو، شیطان بلې هو شیطان معنا د ناپاکیو هډه. شیطان د سرکشۍ، بې اطاعتۍ او بدبختۍ له مادې جوړ دی. شیطان شریر روح ته ویل کیږي، هغه شریر روح چې د الله سبحانه وتعالی له لوري رټل سوی او له حقه اوښتی وي. شیطانان د انسانانو او پیریانو له جملې وي. الله جل جلاله فرمای او دا غډ ول موږ د هر نبی لپاره شیطانان هم له انسانانو څخه او هم له پیریانو څخه ګمارلي دي. دا دواړه ډول شیطانان هڅه کوي چې انسانیت پر غلطه لار روان کړي. جنی شیطانان ستاسو په زړونو کې وسوسه دراچوي په داسې حال کې چې تاسو یې لیدلای نسئ، خو انساني شیطانان بیا ستاسو په زړه کې وسوسې در اچوي په داسې حال کې چې تاسو یې وینئ او اورئ، خو نه پوهیږئ چې دا تاسو ته وسوسې در اچوي. درنو اوریدونکو، غواړو وپوښتو، آیا تاسو شیطان د ازلی متکبر، نه اصلاح کېدونکي، نه ماتېدونکي دشمن په توګه پیژنئ؟ غواړئ د شیطان له دسیسو آګاه وئ، ځان ترې ساتل غواړئ؟ نو خپل رب ته ستانه شئ، په خپل ستر رب د شیطان له فتنو نجات وغواړئ. ایمان یوټیوب چینل د شیطان سره د مقابلې او مبارزې مهم سنګر دی. هیله د ملاتړ مو وکړئ. زه حسان زلمی یم، دا د ایمان یوټیوب چینل دی. د دې خپرونې راتلونکي برخې به ډیر ژر د ایمان یوټیوب چینل لارې نشر سي. دا خپرونه پر همدې ځای پای مومي. الله رب العزت محافظ او ناصر سه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.